بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت حسن بن علي رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی ویما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل: دع ما یریبک، پرېږده هغه څه چې تا په شک کې اچوي، الی ما لا یریبک، هغه څه کوه چې تا په شک کې نه اچوي. یعنې په دین کې باید سړی هغه عمل وکړي چې سړی په شک کې نه لویږي، او هغه عمل پرېږدي چې سړی په شک کې اچوي. یعنې یو مسئله وي، حل و حرمت مسئله وي چې دا حلال دی که دا حرام دی. د هغه مسائلو څخه یو مسئله دا ده چې یو سړي پوښتنه کړې ده چې دی وایي چې په وخت کې د جماع سړی د خپلې ښځې تی په خوله کې ونیسي، آیا دغه حرمت راولي که نه راولي؟ سوال یو سړي کړی دی. جواب د دې مسئلې دا دی چې په وخت کې د جماع خاوند د خپلې ښځې تی په خوله کې ونیسي، شیدې ورسي او که نسي ور، دا حرمت نه راولي، رضا نه راځي په دې سره. یعنی دا نه راځي چې سړی اوس نو دغه ښځه او سړی سره ورور خور سو، ځکه چې د رضا موده چې ده د امام صاحب په مذهب باندې 2 کاله ده، 2.5 کاله، او د صاحبینو په مذهب باندې 2 کاله ده. یعنی په 2 کاله دننه کې که یو هلک و نجلۍ شیدې سره وخوري، د یو ښځې پر تې باندې خوله کښېږدي، دغه هلک ورور خور ګرځي. بیا د دوی 2 نکاح نه سره صحیح، یا د 2.5 کاله په موده کې یا د 2 کال په موده کې. د امام صاحب قول 2.5 کاله دی، د امام صاحبینو قول 2 کاله دی. د دې مودې څخه بالا دا خو دلته خاوند دی چې ځوان دی، عاقل دی، بالغ دی، او ښځه د عاقله د بالغه ده، یا عاقله نه د بالغه نه ده، هلک هم کوچنی دی، د رضاع د مودې څخه وتلی دی، 5 کلن دی یا 4 کلن دی یا 10 کلن دی. نجلۍ هم دغسې ده، جماع سره راغلې، یا د غټوالي په حالت کې یا د کوچنیوالي په حالت کې دا ورور خور نه ګرځي، په دې سره رضاع نه ثابتېږي. یعنې د خپلې ښځې شیدې رودل یا په خوله کې اچول یا رودل په هر صورت چې وي، یا رالوشل په هر صورت چې وي، دا چې د رضاع نه راځي. نو اوس څه حکم لري؟ دا حکم یې دا دی چې دا ناروا دی، او دا د یو انسان چې انسان محترم دی، د انسان بدن محترم دی، قدرمند دی انسان، هر انسان که نر وي که ښځه وي، د انسان پر بدن باندې او د انسان پر جز باندې او د انسان پر هر څه باندې نفع اخیستل، هغه دا نه ده صحیح. یعنې داسې رقم نفع اخیستل چې هغه انسان ته جواز نه لري. اوس جماع ده، نفع اخیستل دا جواز لري، ولې شریعت په دې کې د نکاح او د عقد په ډول باندې دا جواز ورکړی دی، مګر داسې چې انسان ته ضرر رسیږي، د انسان محترم دی، د پر جز باندې بلا ضرورت نفع اخیستل، دا اسلام جواز نه ورکوي، دا حرام دی او ګناه کبیره ده. په دې باندې باید هم ښځه توبه وباسي، هم نر توبه وباسي، استغفار ووایي. سخته ګناه ده، ځکه چې کراهت هم لري، حرمت هم لري. په دې صورت کې په نکاح باندې اثر نه راځي، صرف دا ځای دی چې ګناه ده، د انسان پر بدن او پر نفس باندې بلا ضرورت نفع اخیستل، ګټه اخیستل، فایده اخیستل، دا په اسلام کې جواز نه لري. نو که د شهوت په لحاظ باندې وي، که د غیر شهوت په لحاظ باندې وي، چې د یو انسان د بل انسان شیدې وخوري په لویوالي باندې چې هغه د کوچنیوالي وخت نه وي، په دې سره بیا حرمت نه راځي، رضا نه ثابتېږي. رضا چې ثابتېږي، شیدې ورکول ثابتېږي، هغه په کوچنیوالي کې په 2 کلن یا 2.5 کلن کې راځي او ثابتېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.